زمون په دې معاشره کې یو بل خوف او یو بل يرولو دغه ډیر زیات رواج دی. خدای اصل سبب دار دو خبرې دي. کڅوک په ټوکه کې را کار کوي نغد جهالت توجه نه کوي، چاته پته نشته چې دا په شریعت کې ناروا کار دی. او کم خلک چې قصدن مسلمانان یری داغي د دین د کمی په وجه باندې، د اسلام او د ایمان د کمی په وجه باندې، داغي د بی دیني په وجه باندې چې داغي د دین سره کار نشته، دای په بنیاد باندې ټول مسلمانان یری. الله رسول نبی صلی الله علیه وسلم هغه څومره فرمایي، څومره موږ ته په دې باب کې تاکید کوي. عبدالرحمن ابن ابي ليلى رحمت الله تعالی علیه مشهور تابعی دی. دے فرمائی وای ما ته د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه حدیث بیان کړی دی چې هغه یو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو پیر په سفر باندې روانو، بیا په یو ځای کې پړاو وغورځېدو، یو مسلمان الته پروت دی، په دې کې یو کس ورغی او هغه سره یو پړی ورسره وه، پړی ترې راواغسته. د حدیث دوه مطلبه کېدلی شي. دا مطلب مشارحین د حدیث بیانوي چې هغه پړی ترې راواغسته، هغه اوده و، یعنې تختاوی ته ګپې ورسه لګاو، په ټوکه کې د هغه نه پړی تختاو، هغه پرې رابیدار شو. یا دا دی بای شارحین وایي چې پړی اوس هلته ورسره و نو هغې په داسې طریقه باندې د هغه په دې خېټه باندې یا د هغه په دې خپه باندې راواړو چې ګنې هغه دا خیال وکړي چې دا چېرته مار دی. خلک دا یو بل یروي که نه، نو هغه زر را پاڅېده او ویرېده. په دغه ټیم کې نبي صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې ویله لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، حلال نه دي د مسلمان دپاره چې هغه د بل مسلمان ویری. اگر چې را په ټوکه کې و لیکن ورته وایي مسلمان له پکار نه وي چې بل مسلمان دي ویری. او د هغې وجه هغه اوس ډاکټران ښه بیانوي، هېڅ پته نه لګي بعضې اوقاتو کې د انسان دا زړه د ډېر دهشت د وجې نه، د ډېر هیبت د وجې نه استکار پرېږدي، هټ اډیک هم د دې وجې نه خلکو ته رسي، یا د ډېر خفګان د وجې نه، یا د ډېر خوف د وجې نه انسان ته بس هارټ اټیک کېږي، زړه کار پرېږدي. هلته هېڅ پته نه لګي په دغه ټیم کې ته سبب وګرځېده د قتل د ده د وژلو دپاره ته سبب وګرځېږي. نو لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، حلال نه دي مسلمان دپاره چې بل مسلمان هغه ویروي. دا په ګپ کې هم داسې کار نه کوي. امام ابو داود صحیح سند سره دا حدیث نقل کړی دی. دا زمونږ په دې معاشره کې څومره دا کارونه کوي، خاص کر نوجوان طبقه هغه څومره دا کار کوي. غلط طریقې سره یو بل یری را یری، څوک د شپې خلک یری، څوک د ورځې خلک یری. دا غلط کار دی. ګورې دا ګناه کبیره ده، دا بل قسم ګناه کبیره نن موږ بیانوو. ګناه کبیره غټه ګناه ده چې څوک په داسې طریقه باندې خپل مسلمان ورور هغه یری، خوف او خشیت کې واقع کوي. ګوره یو مزاح ته یو گپ شپ لګول دي، هغه جدا خبره ده، لیکن پای کې خوف نه وي، پای کې خشیت نه وي.